ما یو نکاح تړلو بیا دغه سکور کې لنجاو نه زی عدالت ته بوتلم ما ویل یا الله سپ قهر عذاب اوریدلې عدالت مس کې ولاړو ویل مفتی صاحب تا دې نکاح تړل مې بالکل ما نکاح تړلې نو الته غلور ته نه چې پلانکای ما نه دخوا هغه عالم جنې وا خپل پلار ته اول نو وینا وکړه ما ته الله علم راډا زب دنیا کې خاون کا هو عالم بکو ما جاهل ته ما ورکو او قسم چرته جاهل ته ورکړم بیا به ما نه کله نه کو قسم پالا هغه عالم بچي عالم خزه یو چرسی پوجي ته په نکاح باندې ورکړې وا او بیا وروسته پکې دومره پریشانی جوړه شو چې وروسته مې تاسو کو بیا خاون طلاق ورکړې و اول نه پرشته باندې ډیر سوچ کو خو مونږ تاسو ته خدیدا سه پکار دا کچرته الک ویل چې ما پلان کوي چې نه خوغه دا خو هیڅ خبره نشته ورته وی او کښینی ویل چې ما الک وخته الله ورته شوټ کوم دی دا خو په خوغه راځه دا خو نکاح تا چې شریعت زنانه ته اجازه ورکړي سړی ته مونږ تاسو مونږ پښتنو خرڅ تبا کړ او چې بل ورځ ګوره بیا په کور کې جګړه جوړي به پلار عدالت کې ولاړی مور په عدالت کې ولاړی هغه بچي په عدالت کې ولاړی کني ولاړی لکه مشران د مشومان ته پته ولاړی کني ولاړی مونږ تاسو ته پکار د خپل بچینو تاسو کو ز خپل